گروت ته چې دا تجارت به مخ پړوان دي څنګه زی نن یو دکان دی 2 بتی څنګه جوړیږي 3 بتی څنګه جوړیږي 10 بتی څنګه جوړیږي نو دې ته گروت وایي نو دا گروت د پاره دی سوچ کوي چې یاره صدا سي کار کول پکار دي نو هغه بچو ته ګوري لور ته زامنو ته چې بچا چا کې کم کیپیسټي دا کم ځای کې کم کس فټ کیږي نو د هغې تعلیم او تربیت هغه شانتې کوي چې دی به پلاني دکان سنبالي او د پلاني بزنس به دی دغه وي نو د هغه شان تربیت دی کوي هغه شانتې خلکو سره ملاوي هغه شانتې تعلیم ورکوي هغه شانتې ایکسپوژر ورکوي یعنې ایکسپوژر مطلب دی چې مختلف ځایونو ته بوځي چې د هغه په سوچ کې دا خبره راشي نو دغه ته مونږ گروت وایو یعنې ترقي وایو او نیکسټ جنریشن دا تجارت صرف دې دپاره نه لیکول چې زما د مرګ سره ارڅه ختم شي نه جي چې دا زما نوسو ته کړوسو ته او کودو ته غالبا چې کودي او کودو ته دا به څنګه رسي نو دا هغه نیکسټ جنریشن دی نو دې باندې مونږ په دې فیملی مینجمنټ کې ډسکشن کوو او خبرې اترې کوو د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي